بیا هغې ورته یو ړوند ګونګا سړی راوسته چې پیري نیولی و. عیسی هغه روغ کړ، ژبه یې ګویا شوه او په سترګو بینا شو. ټول خلک حق حیران شول او دا خبره خوره شوه چې ولې دا د داود زوی نه دی، د چا چې موږ تلاش کوو. خو کله چې فریسیانو دا واورېدل نو هغې وویل چې دا سړی د پیریانو د سردار بال-زبول په مدد پیریان شړي. عیسی په دې پوه و چې دوی څه سوچ کوي، نو ځکه هغې ته وفرمایل هره بادشاهي چې په خپلو کې بې اتفاقه شي نو هغه تباه کېږي، او په یو ښار یا کور کې چې بې اتفاقي راشي نو هغه به په خپلو کې جدا شي. که چېرې ابلیس شړي نو بیا خو ابلیس په خپله د ځان خلاف شو، نو د هغه بادشاهي څنګه پاتې کېدی شي؟ نو که چېرې زه پیریان د بال-زبول په مدد شړم نو ستاسو مریدان یې د چا په وسیله شړي؟ نو په همدې وجه به هغې تاسو ملامته کړي. خو که زه دا پیریان د خدای پاک د روح په مدد شړم نو د خدای پاک بادشاهي ستاسو په منځ کې ده. بیا څنګه یو سړی د یو زورور سړي په کور ورتلی شي او د هغه مال حال لوټ کولی شي، تر څو چې اول هغه دا زورور سړی تړلی نه وي د هغه کور نشي لوټ کولی. څوک چې ما سره نه دی هغه زما خلاف دی، څوک چې ما سره یو ځای نه راټولوي نو هغه یې نولي. نو ځکه زه تاسو ته دا وایم چې یوه ګناه او یو کوپر داسې نشته چې د بني ادمو بخلی نشي سوا د هغه کوپر نه چې د روح القدس په خلاف لګولی شوی وي. هر څوک چې د ابن آدم خلاف سوی هغه به وبخلی شي، خو هر هغه څوک چې د روح القدس په خلاف خبرې کوي هغه به نه په دې دنیا کې او نه په بله دنیا کې وبخلی شي. یا خو ونه او د هغې میوه ښه وګڼئ او یا ونه او د هغې میوه بده وګڼئ، ځکه چې تاسو ونه د هغې په میوه پیژندی شئ. ای د مارانو بچو، ستاسو خبرې څنګه ښې کېدی شي چې په خپله تاسو ښه نه یئ؟ ځکه چې کمې خبرې چې په خوله راځي هغه د زړه نه روځي. ښه سړی د زړه د خزانې نه نیکي روباسي، او بد سړی چې د زړه خزانې بده وي هغه ترې بدي روباسي. زه تاسو ته دا وایم هر څوک چې څه په زور خبرې هم کوي نو د قیامت په ورځ به ورسره د هغې حساب کېږي. ځکه چې تاسو به په خپلو خبرو سره صادق یا ګناهګار ثابت شئ. ځینې د شرع عالمانو او فریسیانو وویل چې استاذه موږ غواړو چې ته موږ ته د نښې په توګه معجزه وښیې. هغه ورته جواب ورکړ دا یوه بدکاره او زناکاره پیړۍ ده چې نښې غواړي، خو د یونس نبي د نښې نه سوا یوه نښه به دې ته ور نه کړی شي. نو لکه څنګه چې یونس د کب په ګېډه کې 3 ورځې او 3 شپې تېرې کړې نو دغه شان به ابن آدم هم 3 ورځې او 3 شپې د ځمکې په تل کې تېرې کړي. د نینوا خلک به هم د دې زمانې د خلکو په خلاف د قیامت په ورځ ودرېږي او دا پیړۍ به مجرمه ثابته کړي، ځکه چې هغې د یونس په بیان توبهګار شوي وو. او اوس څوک چې دلته دی هغه د یونس نه لوی دی. د جنوب ملکه به د قیامت په ورځ د دې پیړۍ خلاف په عدالت کې ودرېږي او دې به مجرمان ثابت کړي، ځکه چې هغه د دنیا د بل ګوټ نه د سلیمان د حکمت خبرو اورېدو راغلی وه. او څوک چې دلته دی هغه د سلیمان نه هم لوی دی. هر کله چې د یو کس نه پیرې بهر شي نو هغه په صحراګانو سر شي چې آرام ومومي، خو وی نه مومي. نو هغه بیا داسې ووایي چې زه به واپس هغه کور ته لاړ شم د کوم نه چې راوتلی یم. نو هغه چې واپس راشي نو هغه کور صفا جارو کړی او د اوسېدو جوګه بیا مومي. بیا هغه لاړ شي او نور و پیریان د ځان سره راولي چې د ده نه هم زیات خراب وي، او هغې ټول راشي او په پیري نیولي کس تېره شي او د هغه انجام د پخوا نه هم لا خراب شي. نو دغه حال به هم د دې نافرمانه پیړۍ وي. عیسی لا د خلکو سره په خبرو لګیاو چې د هغه خپله مور او وروڼه بهر ولاړو او غوښتل چې د هغه سره خبرې وکړي. په دې کې چې هغه ته وویل چې ستا مور او وروڼه بهر ولاړ دي، هغې تا سره ملاوېدل غواړي. عیسی هغه سړي ته وفرمایل چې زما مور څوک ده او زما وروڼه څوک دي؟ نو بیا هغه خپلو مریدانو ته اشاره وکړه او ویې فرمایل چې زما مور او زما وروڼه دا دي، ځکه هر هغه څوک چې زما د آسماني پلار رضا کوي هغه زما رور، خور او مور ده.